د هر څه دمخه مهم خبرونه واورئ. عراقیان وایي چې د دوی پوځي قمندانان به سبا له د ملګرو ځواکونو د جنرالانو سره ګوري چې د اوربند په تفصیلاتو سلا شي. توقع کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د ورځې کې د جنګي بندیانو د سملاسي خوشي کولو لپاره رای ورکړي. عراقیانو د امریکې د ټلویزیون یو کارکوونکی پریښی دی. دا کارکوونکی د جګړې په لومړنیو ورځو کې نیول شوی و. په عراق کې د ناکراریو د ټوکېدلو رپوټونه ترلاسه شوي او وایي چې د بصرې په ښار کې یو شمېر ګډوډۍ پېښې شوي دي. همدارنګه لومړنی کویتي وزیر د کویت ښار ته وستون شوی دی او د ایران روحاني مشر ویلي چې عراق ته په سپکه کتل شوي او ویجاړ کړی شوی او ملګري ځواکونه هېڅ حق نه لري چې د سولې او فتحې دعوه وکړي. او د نړۍ په نورو سیمو کې غټ خبرونه وایي چې د سریلانکا د حکومت یو ډېر مخور غړی د بم په هغه لویه چاودنه کې وژل شوی چې سریلانکا په مرکز کولمبو کې وشوه او د بینکاک په بندري سیمه کې اور لګېدلی او چاودنې پکې شوي دي. د نړۍ دا وخت په پروګرام کې د خلیج پېښو بصیره د سریلانکا په پایتخت کې د لویې چاودنې او هم د امریکې لخوا هغه ملکونو ته د مالي مرستې نه چلانولو راپورونه شامل دي چې د نشهیي څیزونو په تولید کې لاس لري. د نړۍ دا وخت پروګرام وروسته کولی شئ چې د اسلام او دیموکراسۍ په نوم زموږ د نوي پروګرامونو دوهم پروګرام واورئ. ول د هغې نه وړاندې دا د محمد اکبر او د خبرونو تفصیل. بغداد راډیو اعلان کړی چې د رسمي اوربند لپاره په پوځي تیاریو د کار کولو غونډه به سبا له د سیمه ییز وخت سره سم له غرمې نه وړاندې جوړه شي. راډیو دا ونه ویل چې خبرې به چېرته کېږي او یا دا چې څوک به د عراق د لوري د خبرو لپاره ورشي. د ملګرو ځواکونو د هیات مشري به په خلیج کې د امریکې د لښکرو عمومي قمندان جنرال نورمن شاسکوف او د سعودي عربستان او عرب ځواکونو ګډ قمندان جنرال خالد بن سلطان وکړي. دا خبرې نن کېدونکې ولې په واشنګټن کې د دفاع د وزارت یو قمندان وویل چې خبرې د عراق د غوښتنې سره سمې ځنډېدلې دي. توقع کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په خلیج کې د اوربند د پرېکړه لیک په مسوده باندې رای ورکړي. پرېکړه لیک د جنګي بندیانو او د ټولو بهرنیو ویسي خلکو د سملاسي خوشي کولو غوښتنه کوي. پرېکړه لیک دا هم غواړي چې عراق کې د جګړې تاوان ومني او دې سره د نه یوازې دا چې له کویته لوټلې شتمنۍ بېرته کویتیانو ته ورکړي بلکې په کویت کې د ټولو ایښودو ماینونو او کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په هکله هم معلومات برابر کړي. پرېکړه لیک ویلي چې د عراق او کویت دواړو ملي حاکمیت او برلاسي ته دې په پرنده سترګو وکتل شي او ملګري ځواکونه دې د عراق له خاورې څخه زر تر زره ووځي. د امریکې پوځي افسرانو د عراق په جنوبي ښار بصره کې د یو شمېر ګډوډیو او قانوناتو پېښو خبره کړې او ناکاره شوي رپوټونه وایي چې ناکرارۍ تر اوسه پورې روانې دي. امریکایانو ویلي چې د دوی د هوایي څارنې داسې ښکاري چې د ښار مرکزي واټ هغو پوځي او ولسي موټرو ډک کړی چې شمال ته تښتېدل غواړي. البته د امریکایانو څارنې نشي کولی چې د جمهور رئیس صدام حسین په ضد د مظاهرو رپوټونه کره کړي. تر اوسه پورې هېڅ لویدیځ خبریال بصرې ته نه دی ورغلی ولې نورو خبریالانو د دوو هغو کسانو سره چې وایي په خپلو سترګو یې پېښې لیدلي خبرې کړي او دې کسانو ویلي دي چې په مظاهرو کې یو شمېر عسکر هم شامل وو. ولې اخوا د بغداد راډیو په یوه تبصره کې څرګنده کړې چې عراق د خلیج په جګړه کې ثوبه ترلاسه کړې ده او ولس د جمهور رئیس صدام حسین تر شا ټینګ او یو موټی ولاړ دی. تبصرې ویلي چې نړۍ په عراق باندې د هغه دریځ له امله ویاړلی شي چې د صهیونیستانو زبېښاکګرو یا امپریالستانو او یرغلګرو په ضد یې خپل کړی و. د راډیو تبصرې ویلي چې ثوبه عراقیانو ځکه ګټلي چې دوی ایمان لرلو قربانۍ ورکړي او د دوی د وسلوالو ځواکونو ارادې ټینګې پاتې شوې. د شړل شوي کویتي حکومت لومړنی غړی بېرته د کویت ښار ته وستون شوی دی. د دولت د کابینې وزیر ښاغلی عبدالرحمن العوادي نومېږي. ښاغلي العوادي یو خبري کانفرانس ته وویل چې خپلواک شوي هېواد ته د ورځني عادي ژوندانه د ورستنولو په لړ کې لومړنۍ حکومتي هڅه به دا وي چې کویتي پوځ په راتلونکو 4 ورځو کې د کویت د ښار دننه ځای په ځای کړي. ویل کېږي چې یو شمېر پوځي ټولنو له د وړاندې نه څارنې پوستې جوړې کړي ولې په ښار کې د بي بي سي یو خبریال وایي چې پوځیان د هغو غیر رسمي پوستو په لرې کولو کې زړه نازړه دي چې د وسلوالو ښاري ځوانانو لخوا جوړ شوي. دا ځوانان وایي چې دوی د عراقي پوځیانو لټول غواړي. دوی بهرني خلک په تېره بیا فلسطینیان او اردن سره پلي کوي او د هغوی نه پوښتنې کوي.
د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنه‌ای په جمهور رئیس صدام حسین باندې کلکه نیوکې کړي، ځکه چې د عراقي ولس د خلیج جګړې او د دې جګړې په ترڅ کې هوایي بمباریو او د توغندو بریدونو ته ورمخ کړ. دوی وویل چې عراقي مشر د واکمنۍ او حکومت وړتیا نه لري. د خپل حکومت شتمنۍ لوټ کړي او د خپل نظام قتل یې کړی دی. ولي آیت الله خامنه‌ای یوې مذهبي غونډې ته په خپله دې وینا کې په جمهور رئیس بوش باندې هم دغسې سختې نیوکې کړې دي او په دې د عراق د سپکولو تور لګولې او ویلي چې ښاغلي بوش عراق د یوه ستړي او بې روحیې لښکر له ماتولو وروسته په ورانو کنډوالو بدل کړی دی. محترم اورېدونکو، دا لندن دی او تاسو د BBC نه نړیوال خبرونه اورئ. د سریلانکا په مرکز کولمبو کې په یوه ګاډي کې د فوجي بم د چاودلو سره لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. په مړو کې د سریلانکا د کابینې تر ټولو مشر وزیر ښاغلی وجیراتنا شامل دی. وایي چې په پیښه کې له 70 نه زیات خلک ټپیان شوي. ښاغلی وجیراتنا چې د دفاع مرستیال وزیر و، د تامل پلانګانو په ضد د وروستنو پوځي بریدونو مشر پاتې شوی. همدارنګه د سینهاریانو د توندلارې ډلې JVP په ټکولو کې هم مخکښې رول لوبولی و. د سریلانکا جمهور رئیس ښاغلی پریمداسا چې د بم د چاودنې ځای له ورغلی و، دوی ویل چې د ښاغلي وجیراتنا مړی به په دولتي اعزاز وپالل شي. د ولس نه د کرارۍ غوښتنه وکړه. په بنګاک کې هغه وخت زرګونه خلک له خپلو کورونو نه وتښتېدل کله چې د دې ښار په بندري سیمه کې اور ولګېد او چاودنې پکې وشوې. وایي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور خلک ټپیان شوي دي. رسمي مامورینو ویلي چې لومړنۍ چاودنه د کلانتای د ولسوالۍ په یوه ودانۍ کې وشوه. په دې ځای کې د کیمیاوي او چاودېدونکو توکو انبارونه پراته وو او بیا اور د شانتي خانې ته ورټول شو چې زرګونه کوډلې او جوړې وسولې. ویل کېږي چې اکثر اوسېدونکي د پخلي د غاز په چاودلو سلنډرونو ټپیان شوي دي. دا و خبرونه او اوس هم د نای دا وخت پروګرام لومړی موضوع. لکه په خبرونو کې مې چې واورېدل، عراقیانو ویلي دي چې د دوی او متحدینو د قماندانانو ترمنځ غونډه به سبا وشي. دا خبرې نن پیل کېدې، ولې پخوا د بغداد د دې خبرو په پیل کېدو کې د ځان غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د بغداد راډیو تر اوسه هم خپلو خلکو ته وایي چې جګړه د متحدینو په ماتې سره پای ته رسېدلې ده. د نور تفصیل په هکله جلال بطاس راپور راکوي. د بغداد د راډیو یوه مختصر راپور وویل چې د متحدینو او د دوی د قماندانانو ترمنځ چې کومه غونډه د نن لپاره پلان وه، د عراق په وخت سبا کېږي. د عراق بیانیه وویل چې د دې خبرو هدف د اوربند په چوکاټ او یو شمېر نورو ټکو موافقه ترلاسه کول دي. د بغداد راډیو د غونډې د کېدو د ځای په هکله څه ونه ویل، ولې د متحدینو د خوا راپورونه ښیي چې دا غونډه به په جنوبي عراق کې کوم ځای وشي. په غونډه کې د متحدینو مشري به په خلیج کې د امریکا د قوو د قماندان جنرال نارمن شوارزکوف او د سعودي د قماندان جنرال خالد بن سلطان په غاړه وي. د دوی د غونډې د کېدو د وخت په هکله د بغداد وروستۍ بیانیه د متحدینو پخواني دا راپورونه تاییدوي چې عراق د تخنیکي ستونزو له امله د خبرو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده او هدف یې کوم بد نظر نه دی. ویل کېږي چې د دې ستونزو یو عامل په عراق کې پوځي او ملکي مخابراتو ته رسېدلی زیات تاوان دی. د سبا د غونډې په هکله راپور د بغداد د راډیو د دوامداره د ادعا ورسره نه جوړېږي چې جګړه د عراق په پوره بری سره پای ته رسېدلې ده. د بغداد د راډیو یوه تبصرې وویل چې عراق په جګړه کې د صدام حسین تر مشرۍ لاندې بریالی، متحده او سرلوړی راوتلی دی. دا و د نقوسیانه د جلال بط راپور. نور راپورونه وایي چې د عراق لخوا د کویت اشغال د عراقي پوځیانو د وطنې په وروستیو ورځو کې د کویت د زیربنا د مهمه برخو په له منځه وړو سره پای ته رسېدلی دی. د کویت ښار تر اوسه هم بې برېښنا، بې تلیفونه او بې اوبو دی او هم د څو پرانیستو د تیلو د ټانکونو لپاره د خلکو د قطارونه ولاړ دي. زموږ د کویت د ښار خبریال جاناتن برچل د کویت په جنوب کې د څښلو د اوبو او برېښنا د دستګاهونو لیدنه کړې او موږ ته یې داسې راپور رالیږلی دی. په کویت باندې د عراق د پوځي یرغل له مخکې د کویت کښې د برېښنا د شویباز 2 فابریکې فعالې وې. دې دواړو جنریټرونو د ورځې د 1000 میګاواټو څخه زیاته برېښنا تولیدوله. نن سهار د کویت اسمان د تیلو د لګېدلو څاګانو په رګیو پټ و. د برېښنا انجینرانو د خپلو ادارو د روښانه کولو په مقصد د وړوکو جنریټرونو څخه کار اخیسته چې د یوه او بل ځای ته وړل کېدی شو. په مجموعي توګه د کویت د برېښنا د تولید په سلو کښې
اتیا برخې ته زیان رسېدلی دی. باید وویل شي چې د برېښنا دا جنریټرونه قصداً د کار اچول شوي. د بلې خوا د کویټ د اوبو څښلو د تصفیې واټر پمپ چې د ورځې به یې 450 میلیونه ګیلنه اوبه د بحر څخه صافولې، دا فابریکه هم په بشپړه توګه د ایران د پوځونو لخوا شنډه شوې ده. د پنجشنبې او جمعې په ورځ مخکې له دې نه چې د کویټ څخه د عراق عسکر په شا سي، د عراق پوځونو د کویټ د برېښنا 3 مرکزونه هم له منځه وړي دي. د کویټ د برېښنا د ادارې یوه ویاند وویل چې یوازې د هېواد په جنوبي برخه کې د برېښنا یوې فابریکې ته دومره زیان نه دی رسېدلی. دا فابریکه به ښایي چې د 10 ورځو په جریان کې په کار واچولی شي. خو د هېواد نورې فابریکې به د راتلونکي دوبي تر نیمایي پورې فعاله شي. د بلې خوا د کویټ د برېښنا زیات مزید او لوی کیبلونه د متحدینو د هوایي بمباریو په لړ کې له منځه تللي او د پاته مزو ربړي پوښونه لرې شوي دي. په هغه وخت چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کښې خبرې پیل کړې، په کویټ کښې د عراق پوځونو سوځېدونکي مواد او نور وسایط راغونډ کړي وو چې کویټ وسوځوي، خو عراقیانو ته دا وخت پیدا نه شو چې دا کار سرته ورسوي. د سریلانکا د حکومت وزیر ښاغلی وجرتنا یو د هغه 18 کسانو د جملې نه و چې نن سهار کولمبو ته نږدې د بام په یوه چاودنه کې ووژل شو. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې کم د کم اویا نور کسان ټپیان شوي دي. د سریلانکا جمهور رئیس پریمداسا د چاودنې د ځای نه لیدنه کړې او په ښار کې خلکو ته د ځان د ارامه نیولو غوښتنه یې ځنې کړې ده. د نور تفصیل پرته د کولمبو نه کرسټوفر مارستاسي راپور راکوي. ښاغلی وجرتنا خپل کار ته په لاره و کله چې د کولمبو د ښار په څنډه کې دا چاودنه وشوه. پوځي مامورین په دې یقیني دي چې په یوه ګړندي موټر کې ایښودل شوی بم د لرې نه د کنټرولوونکې یوې وسیلې په واسطه اچول شوی دی. ښاغلی وجرتنا په خپل موټر کې د 2 نورو کسانو سره په هماغه لحظه کې ووژل شو او د وژل شوو کسانو په جمله کې په یو بل موټر کې سفر کوونکي د ده 15 باډیګارد او د چاودنې په ځای کې موجوده 2 نور کسان شامل دي. اوس د چاودنې سیمه محاصره شوې، ولې په لومړیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د چاودنې ځای ته نږدې یو زیات شمېر ودانۍ نړېدلې او هم په لسګونو موټر له منځه تللي او یا زیان ورته رسېدلی دی. د دې چاودنې غږ څو میله لرې اورېدل شوی دی. جمهور رئیس پریمداسا د ښاغلي وجرتنا د مړي د ښخ کولو د حکومتي مراسمو هدایت ورکړی او هم د ملک د پولیسو عمومي قماندان ته امر کړی چې د مړي د مرګ د تحقیق کار په خپله غاړه واخلي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، ولې ښاغلی وجرتنا چې د دفاع د وزیر د مرستیال د وظیفې په شمول یې په حکومتي ډول په څو چوکیو کار کړی یقینا زیات دښمنان لري او د نوموړي مرګ به د حکومت د روحیې لپاره سخت ګزار وي. د جمهور رئیس وروسته نوموړی مشهور او بانفوذه سیاستمدار په ملک کې و. د ده د وژنې لومړی شک د تامل پړانګان د رخصت په غړو کې دي، کوم چې د ملک په شمال ختیځ کې د حکومت سره په ظالمانه جګړو کې بخود دي. په لندن کې د تامل پړانګانو ویاند وویل چې دی د ښاغلي وجرتنا د وژلو د پلان په هکله هېڅ معلومات نه لري، ولې په سریلانکا کې د دوی د مشر نه د نورو معلوماتو ترلاسه کولو لپاره انتظار باسي. تامل پړانګانو په تېر وخت کې په کولمبو کې د بمونو چاودېدنې ترسره کړې، ولې د نن ورځې په شان پرمختللی نه وې او هم د تېرو څو میاشتو راهیسې په دې ښار کې امنیت زیات ټینګ شوی دی. د نوموړي د وژنې په هکله بل شک د سریلانکا د اکثر صنفاني ټولنې په غړو کې دي. ښاغلی وجرتنا د امنیتي قوه د هغه ظالمانه ولې معاصره مبارزې مشر و چې په 1990 او 1990 کال کې د حکومت د GVP په نوم د سنهالي ټولنې د مخالف نوزر په مقابل کې په وړاندې وړې وه. دا و د کولمبو نه د کرسټوفر مارس راپور. څنګه چې اوس د افغانستان موضوع ته وخت نه لرو، نو ستا د خپرونې په پای کې د اسلام او دیموکراسۍ په نوم زموږ نوی پروګرام السلام علیکم. سعودي عرب د وچو میوو او کښت په هېواد دی او پکې اوسېدونکي وګړي اسلام سره څوارلس میلیونه دي. د نړۍ په څلو کې یوه برخه کې دغه کار وکړي. You can come to studio. اوس هم زموږ د پروګرام وروستی موضوع افغانستان، برما، سوریه او ایران د هغه ملکونو په لیست کې پاتې شوي دي چې د نشه یي موادو د تولید د ریکارډ له امله د امریکې مالي مرسته نشي ترلاسه کولی، ولې د امریکې د لویې وچې 3 هېوادونه یعنې کولمبیا، بولیویا او پیرو چې د نړۍ زیاتره کوکین تولیدوي د نشه یي څیزونو سره د جګړې سره په همکارۍ کولو باندې د امریکې مرستې ترلاسه کولو ته دوام ورکوي. په دې هکله د واشنګټن نه جان زیب داسې راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د رپورټ وړاندې کولو په ترڅ کې د امریکا د کانګرس ورځنۍ غونډې ته د بوش ادارې 1990 کال په نړیواله سطحه د مخدره او نشهیي موادو په ضد یو بریالی کال وباله. دا لومړی ځل دی چې د نشهیي موادو افیمو په پلورلو کې په سلو کې 10% کسر او لوړوالی راغی. د افیمو تولیدات ځکه په ځینو ځایو کې د زیان سره مخامخ شول چې د افیمو د ځینو خرڅوونکو مؤسساتو مخ کې خنډونه واچول. کوکین او د هغه څخه جوړ شوي کراک په امریکا کې تر اوسه پورې د لوی تهدید په حیث پاتې دي. هغه په راپورټ کې ویل شوي no advirtió esto un café sobre la casa افیمو تولید د ناوړه موسم له کبله د تېر کال تولید څخه ټیټه وه، ولې بیا هم د 2 کاله مخکې د تولید په پرتله 2 ځله لوړه وه. په خپله وینا کې د امریکا جمهور رئیس بوش وویل چې برما د 4 نورو هېوادو د ډلې څخه ګڼل کېږي چې افیم تهیه کوي. له دې کبله د امریکا بهرنۍ اقتصادي مرسته نشي ورسره کېدای. د نړۍ 3 نور هېوادونه افغانستان، سوریه او ایران دي. د لاتینې امریکا هېوادونه سربیره په دې چې افیم تولیدوي، خو بیا به هم د امریکا بهرنۍ اقتصادي مرستې ورکړل شي. دا ځکه چې دې هېوادو د افیمو د مخنیوي په جګړه کې هم برخه اخیستې ده. دا و د نړۍ د وخت پروګرام او د خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو پاملرنه د اسلام او دیموکراسۍ پروګرام ته رااړوو. میرو او دښتو هیواد دی او پکې اوسېدونکي وګړي خواوشا 14 میلیونه دی. د نړۍ په سلو کې 7 برخې تیل دغلته راوځي. دا هیواد د ایران سره پرده او سیالي کوي چې دا راز په نړۍ کې د اسلامي راتاندون په سرپره کې اوسي. سعودي پاچا خپل اسلامي روایت په دې راولي چې هغه د اسلام د 2 سپېڅلو ځایونو پاسوال او ساتندوی دی، ولې دا واک ورته هیچا هم نه دی ورکړی. Saudi Arabia is an authoritarian monarchy with a centralized. سعودي عرب یو داسې پاچاهي ده چې پکې ټول واک اختیار هم د یوې کورنۍ په لاس کې ده، او دا د سعود ټوله کورنۍ او کورمه ده چې مشري یې پاچا کوي. خو د دې دا معنا هم نه ده چې پاچا د حکومت ټولې واګې په خپل لاس کې اخیستې دي. دغلته څه ناڅه ټولنیزه ولسواکي هم ځلیږي. لکه دغلته دا دود دی چې د مجلس یا د شورا غونډه جوړولی شي. هسې خو هر چا ته اجازه ده چې دې مجلس ته خپل عرضي او غوښتنلیک وړاندې کړي، ولې د وګړي د شمېر زیاتېدو او د اقتصاد او د حکومتي کار پیچل کېدو سره دا ټولنیزه ډیموکراسي څه ډېره ښه نه چلیږي. د منځني ختیځ د چارو پوهګړی پیټر مینسفیلډ نوموړی چې د کمې شورا یا مجلس ذکر کوي، هغه د یو غوره شوي پارلمان په څېر د ولسواکه اډانو نه بیخي جلا شی دی. کم خلک چې واکمن دي هغه یې د خلکو چوکړي نه وي. دې مجلس ته هر سړی نشي کولی چې خپلې کړم یو لانجې وړاندې کړي. دا د هغه چا د ګټې دی چې لار ورته وښکلی شي. د ښځو په مخ خو دا بیخي تړلی دی، ځکه چې د سړو په شورا کې د ښځو کېناستل د ټولنیزه پلوه د منلو وړ خبره نه ده. اوس د بهرنو عسکرو د ورتګ نه وروستو دغلته د زیاتې سیاسي ازادۍ خبرې هم کېږي، ولې پیټر مینسفیلډ وایي چې سره د دې هر څه په سعودي کې د ولسواکه ادارو دپاره خال خال اوازونه پورته کېږي. یو نوملې شورا د محمد صلی الله علیه وسلم د زمانې یو دود او عنعنه ده. په دې وروستیو کلونو کې د شورا په هکله خبرې بیا جلتې شوي دي. په تېره د 1909 کال د پیښې نه وروسته چې د هغې په ترڅ کې اسلامي توندلارو یا افراطیانو یو لنډ پاڅون وکړ او مسجد الحرام یې ونیو، هم د هغه وخت نه راپهیسته نه یوازې د شورا خبرې کېږي، بلکې د یو داسې بنسټیزه قانون هم چې پکې د حکومت لپاره لارښود قارې یا پرنسیپونه وي. د حکومت یوه جرګګۍ د ډېره وخته راهیسې دې لانجې ته ورکېوتې ده. مینسفیلډ چې د مسجد الحرام د نیولو پیښې ته کومه اشاره کړې ده، هغه پاچاهۍ سره د مخالفت د ډېرو لږو بېلګو ځنې یوه وه. دا ویل به یوه تېروتنه وي چې سعودي ټولنه کې د داسې مخالفت پراخه ملاتړ کېږي. دا خلک د ولسواکه سموالي یا اصلاحاتو په ننګه نور راپورته شوي، بلکې مذهبي اختلاف راپارولی و. په سعودي کې خلک ځکه بسندي دي او ساړې ګړې نشته چې دغلته د خوارکښو لښکر نشته، نه څوک اسکېرلي دي او نه څوک بېوزله، ولې د تعلیم یافتو خلکو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دا خلک په هیواد کې د پرېکړو او فیصلو په پروسه کې څه ډېر لاس یا ونډه نه لري. پیټر مینسفیلډ Certainly, the new class of educated Saudis, which is growing up very fast. بېشکه د تعلیم یافته سعودیانو شمېره په چټکتیا سره
مخ په زیاتېدو ده او ډېر ژر به خبره داسې کچ ته ورسي چې زیاتره خلک به لوستل او هم چې د پوهنتونونو راوتلي وي. د اوس نه داسې ننګېرنې دي چې په کار دی واک اختیار یو څو لاسو کې نه وي او خلک هم د حکومت د لانجو په شړلو کې لاس او ونډه ولري. ولې زه فکر نه کوم چې دا خلک د پارلمان او د استازانو د ادارو د جوړولو خبرې ته څه ډېر لومړیوالی ورکوي. رښتیا خو دا ده چې دغلته د کوم ډول حکومت ده د هغې په ضد د ناخوښۍ او بدګنۍ د څه لویې چپې نښې علامې نه ښکاري. په خلکو د حکومت په ترڅ کې د هغې اکر بکر ته کتې شي او سعودي پاچا د شورا د غونډو په وخت د خلکو د اندو او رایې جاج اخلي. که څه هم پاچا قدرت لري چې خپلې اندې او مفکورې پلي کړي، ولې بیا هم د ولس او د عالمانو د نظر درناوی کوي چې دا راز دی ته خواشینې او مرور نه شي. سر جیمز کریګ چې په سعودي کې د برطانیې سفیر پاتې شوی دی په دې هکله داسې وایي. He's very much in touch with public opinion. He's seeing people all the time. Obviously, physically not. کریګ وایي زه فکر کوم چې پاچا د ولس د نظر او احساساتو پاملرنه کوي، خلکو سره وخت بې وخته ویني او که څه هم د ټول ولس سره نشي لیدی، ولې مجلس ته چې کوم خلک ورځي هغه هم ښاریان، سوداګر، شهزادګان، مذهبي مشران، استادان، پروفیسران او حکومتي ماموران او کارګران وي. په مجلس کې د سیاست نه واخلې تر تعلیمه او په قانون کې تر بدلونه پورې خبرې راپریوځي او دا راز پاچا د بېلابېلو لانجو په هکله د خلکو د نظره خبرېږي. خو که په یوه لانجه د پاچا او د خلکو په نظر کې توپیر وي نو بیا د دې غوره بېلګه د ارواښاد پاچا فیصل د زمانې یوه کیسه ده. نوموړي په هېواد کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه وکړه. په دې کار محافظه کارو احتجاجونو ته لاس واچوه. پاچا ورته وویل که تاسو خپلې لوڼه ښوونځیو ته نه لېږئ نو مه یې لېږئ، دا ستاسو خوښه ده. لنډه دا چې په سر کې لیبرالو پلرونو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولېږلې، ولې وروسته چې خلکو ولیدل چې ښوونې او روزنې سره د نجونو نه څومره ښې مېرمنې جوړېږي، نو محافظه کارو هم دغه لاره خپله کړه او اوس خو هره نجلۍ چې ښوونځی ورته روان وي تعلیم ته ورګین شوې ده. نو کله داسې هم کېږي چې پاچا د خلکو د نظر په ضد ګام اخلي، ولې داسې پیښې ډېرې کمې وي. اوس چې جینکۍ په تعلیم سمبالې دي او لا نورې سمبالېږي، نو دا تشویش او فشار په زیاتېدو دی چې دی ته دی د سړو د کار په ډګر کې کارونه ورکړی شي. دا وخت ښځې یوازې د تعلیم او د رنځور پالنې په ډګرونو کې په داسې حال کې کار کوي چې سړي ورسره نه وي. پیټر مینسفیلډ وایي چې په دې لړ کې د خلکو په زړه شپن وهنه د پاچا د نوو لارو د خپلولو د ځلې سره ضدیت لري. I believe that probably the king and certainly some of his brothers and certainly some of his nephews would like to go fast. زه فکر کوم چې پاچا او ځینې وروڼه او وریرونه یې په دې ډګر کې د چټک خوځېدو او هم د دې خبرې پلویان دي چې ښځو ته د سړو سره اوږه په اوږه د کار کولو اجازه ورکړله شي. پیټر مینسفیلډ وایي چې د پاچا او عالمانو ترمنځ اړوکې زیاتره د ښځو د تعلیم په څېر په لانجو وي. پاچا د ډغرې د مخنیوي په غرض ورو خوځي، ولې سر جیمز کریګ وایي چې د بدلون د چالې ټاکونکی د خلکو نظر وي نه چې د عالمانو ملایانو نظر. There is no law which says that women can't do the job. دلته هېڅ داسې قانون نشته چې ښځې د یو یا بل کسب د خپلولو نه منع کړي. که څه دي نو هغه زړې لارې دي چې مذهبي دود یې پلوي کوي. که څه هم بلایان په زړه شپون وي، ولې بیا هم په تېرو کلونو کې د دوی د مخالفت سربېره د ښځو د خپلواکۍ په ډګر کې پرمختګ شوی، ځکه چې خلکو همداسې غوښتل او پاچا هم د عالمانو د خوښې په ضد تلو ته چمتو. د ښځو د تعلیم د لانجې پاچا د ښځو د موټرو چلولو په ټکي عالمانو ته لاره پرېښې ده. د 1990 په نومبر کې سعودي ټلویزیون په دې هکله دا څرګندونه وکړه. The news from Channel 2 Saudi Arabian television. The Ministry of the Interior would like to announce to all citizens and residents that all women are absolutely prohibited from driving cars in the Kingdom of Saudi Arabia. د کورنیو چارو وزارت ټولو خلکو ته ویل غواړي چې سعودي کې ښځو ته د موټر او ګاډو چلولو اجازه نشته دی. هره ښځه چې د دې لارې نه سرغړونه وکړي جزا به ورته ورکړل شي. هم په نومبر کې ځینې خان توره سعودي مېرمنو د بندیز په ضد احتجاج په توګه په ریاض کې موټرونه وچلول. سر جیمز کریګ وایي چې د ښځو د موټروانۍ په ازغنه لانجه
سعودي ورځپاڼو خپل نظر ښکاره کړی دی. یو نظر دا دی چې ښځو له پورونه یې په سرول پکار دي او څرګنده ده چې پورونه یې په سر ښځه موټر نشي چلولی. ځینې دا دلیل وړاندې کوي چې که ښځه موټر ټکر کړي او یا ټی ورته سوری شي نو څنګه به یې څه وي، یا د پیښې پلټنه کوونکي پولیس سره به څنګه خبرې وکړي. او تش دا نه، د سړکي پیښو په وخت موټروان یو بل سره ایرای وهي او دا د ښځو د جامې سره څه جوړېږي چې چا سره داسې ناندرۍ ووهلی شي. ولې د بندیز مخالفان وایي چې ښځو تل په اوښانو سپرلي کړې ده، نو که په اوښ سپرلي کولی شي نو موټر ولې نشي چلولی؟ په سعودي کار کسب او د موټروانۍ په هکله بحث او ناندرۍ د اسلام او د هیواد په نوي تار د اړولو ترمنځ د کړکېچ ښکارندویه دي. دغلته د لویدیځ په پرتله د بدلون چاله مټه ده، ځکه چې نوي څه هله قبلولی شي چې د اسلام سره سم وکړي. ټولنیزو او تخنیک پوهنیزو پرمختګونو ته د اجازې ورکولو دپاره پکار دي چې د قرآن اړوند اصول یا آره بیا وژباړلی شي، او که داسې نشي کېدی نو بیا بدلون د منلو وړ نه وي. لویدیځ تیروزي که دا فکر کوي چې د سعودي په شان یو دولت چې قرآن بنسټیزه قانون دی بدلون نه خوړونکی دی او نشي کولی چې د منځمۍ پیړۍ په بریدره واوړي. ولې یو سعودي قانونپوه عبدالعزیز الفاهد وایي چې سعودي لکه د لویدیځ د جوړجاړي د لارې پر مخ ځي، البته په دې لاره کې د اسلامي آرو یا اصولو نه سرغړونه نشي کولی. Where you have competing interests. There is a genuine consensus. په سعودي کې د خلکو ټوله نظر دا دی چې دا یوه اسلامي ټولنه ده. نو که دلته څوک راپاڅي او د سیکولر یا بې مذهبه اډانې یا سیستم غوښتنه وکړي نو دې ته به څوک واقع نه ږدي. البته په دې هکله د نظر اختلاف کېدی شي چې اسلامي ټولنه څه ته وایي. د 1900 شليزې په وروستیو کلونو کې چې کله واټس یا د بېمزو مخابراتو سیستم سعودي ته راورسېد نو ملایانو ویل چې دې مزو کې شیطان پټ دی او هغه دا خبرې رسوي. که هغه وخت د دولت لینګي کړپېدلې وای نو موږ به اوس هم په ډبرین دور او پړاو کې وو. دا د اسلام او دیموکراسۍ پروګرام بخښنه غواړي چې تخنیکي ستونزو له امله زموږ خپرونه کې څه دمه راغله او ځینې موضوعګانې وړاندې وروسته شوې. زموږ اوسنۍ خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسي. نو خپلې سهارنۍ خپرونې ته اجازه غواړو. د خدای په امان.